چې د اسلامي نظام ساتنه وکړي، د اسلامي نظام د قوانینو د تحفظ لپاره موږ تاسې روزل سوي یو او دا مو وظیفه او دنده ده. او دا د یونیفورم چې اوس موږ تاسې اغوستی ده د دغه یونیفورم به احترام کوو او داسې د کوم مقصد د نظم او د ادارې د کوم مقصد لپاره دا یونیفورم جوړ شوی ده په هغه کې صرف هدف دا د نظم او ډسپلین د یونیفورم په توسط باندې راشي، د عام خلکو د خاص خلکو په مابینځ کې فرق راشي تر څو چې نظم او اداره نور هم سیټینګ شي. نو په دغه کې له تاسې ټولو نه خواهش کوو چې نیت فی سبیل الله باید وساتو او چې کله خدمت ته وځو او واقعا د خدمت په نظر باندې د عام خلکو ته، د مشرانو ته، د سپینګیرو ته، د علماو ته د احترام په نظر وګورو. کبر و غرور باید د موږ تاسو نه لرې شي او کبر و غرور په دماغ کې ونه ساتو. مسئولیت شما در ایران، شما مجاهدین امارت اسلامی افغانستان، شما غازیان است، باید از جزئی اصول اسلامی باید دفاع بکنی. پلانهای دشمنان اسلام، پلانهای دشمنان این وطن را در نطفه خنثی بسازی. انسجام در مابین همه نیروهای امارت اسلامی افغانستان نهایت ضرورت است. مجاهدینی که در وزارت دفاع هستند، در استخبارات هستند، در وزارت داخله هستند، در دیگر ارگانهای امارت اسلامی افغانستان کار میکنند، حیثیت حواس خمسه را دارند. همه از اینها اعضای اساسی یک نظام هستند. اخوت این رمز اساسی برای کامیابی و برای بقای نظام اسلامی است.